د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو تاسو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی مسلم یار د مشرانو جرګې مشر. درنو لیدونکو نن موږ سره په دې خپرونه کې د مشرانو جرګې مشر ښاغلی فضل هادي مسلم یار مېلمه دی. دوی به موږ سره په دې خپرونه کې ملتیا وکړي. البته مسلم یار صاحب تاسو ته خو ما مخکې د دې پروګرام په هکله وویلې چې دا یو شمېر په وطن مین ځوانان چې په رښتینې توګه له وطن سره مینه لري او د دنیا له ګوټ ګوټ نه په اروپا کې په افغانستان کې یعنې د دنیا له ټولې دنیا نه راټول شوي دي او دوی په وړیا توګه هغه خپله مینه له وطن سره ښکاره کوي او نه غواړي چې وطن یو ځلې بیا د بربادۍ او د تباهۍ خواته لاړ شي. نو د دې لپاره دوی دغه ځوانانو یو انټرنیټي یا د آنلاین انټرنیټ له لارې په آنلاین توګه د اجتماعي شبکو یا ټولنیزو شبکو له لارې دوی غواړي چې د اوسني نظام نه خپل ملاتړ اعلان کړي. نو ځکه موږ تاسو ته نن بلنه درکړله چې د تاسو نظر هم ولرو، ځکه ښه ده چې د دې ځوانانو د تشویق لپاره، ځکه دوی په وړیا توګه بدون له دې چې کوم امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې د دوی لپاره کوم شی په نظر کې نیول شوي، دوی هغه خپل صرف د وطن سره د مینې لپاره دا کار کوي. نو مسلم یار صاحب غواړم د تاسو نظر واخلم چې تاسو د دغو ځوانانو د کار ته په کومه سترګه ګورئ؟ یعنې دوی پرته له دې چې نه ولسمشر ته، نه کوم وزیر ته، نه هېڅ چا لپاره کار نه کوي او صرف د وطن لپاره، صرف هغه رښتینې مینه چې وطن سره لري، دغه لپاره دوی دغه لاریون په لاره اچولی ده. غواړم په لومړي سر کې د تاسې نظر واخلم چې تاسو دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خور جان تا نه ستاسو د ټولو همکارانو نه چې تاسو سره په دغه مبارزه کې ملګري دي او بیا د هغه چا نه چې تاسو یې تشویق کړي یا دغه نوښت مخې ته راوړی، دوی نه مننه وکړم او ستاسو د لارې نه هغه څوک چې موږ او تاسو ګورو ټولو ته سلامونه وړاندې. الله تعالی دې لومړی زموږ او ستاسو په وطن کې سوله او امن راولي او بیا وویاړم په تاسو خویندو ورونو چې داسې محرک او تکړه وطن دوسته ځوانان شته، خویندې ورونه لرو چې هغوی په پردیسۍ کې هم د افغانستان د خپلو خلکو د خپلې خاورې او په دې وطن کې د نظام او د قانونمندۍ لپاره کار کوي او تشویقوي او مبارزه کوي. واقعا ستاسو دغه کار یوازې دا نه چې مبارزه ده، بلکې درس ورکول دی هغه چا ته چې د دې په وړاندې یا یې اګاهي کمه ده او یا یې علم نشته او یا روان نسل چې پاینده کې د افغانستان د ولسونو او خلکو تمه ورته کېدای شي. تاسو ګورئ سوشل مطبوعات یا د اوسنۍ کوم اسانتیا چې برابره شوې ده، موږ تاسو اوس د دغه پاڼه د افغانستان خلکو سره یا د دنیا خلکو سره مخاطب کیږو. دا یوازې موږ تاسو ته نه، دا موږ تاسو په اوسني حالت کې ټول خویندې ورونه چې لږ تقریبا لږ سواد ولري د دغه امکاناتو او د دغه امتیازاتو نه برخمن دي. دا هغه څه دي چې موږ کولی شو په دې حساب وکړو او دا به ډېر غټ بدلونونه مخې ته راوړي. یو غټ درس به وي، یو غټه اکاډمي به وي. ستاسو دغه اکاډمۍ نه چې د ټولنې لپاره خلاصه کړې، اول مننه وکړم او الله تعالی دې وکړي چې دې مبارزې ته دوام ورکړي. خدای دې وکړي دا آخري لاریون نه شي، نور دوامونه ورکړي او عام انتقاد ولرئ، عام سپارښتنې ولرئ حکومت ته، عام د حکومت نظام نه حمایت او بدبختي په دې وطن کې ډېره ولیدله او د خپل حکومت او نظام کولو که څه نیمګړتیاوې لري، دوی نه په حمایت کې خپله مبارزې ته دوام ورکړو او د قانونمندۍ د قانون د حاکمیت غوښتنې ترې ولرو. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې مسلم یار صاحب چې دغه ځوانان چې په وړیا توګه کار کوي او تاسو یې هم ستایئ، څه فکر کوئ چې له ټولنیزو شبکو نه د تاسو پیغام نورو چارواکو ته یا نورو ځوانانو ته د نړۍ، ځکه اکثره دا تقریبا نن د دې لاریون اخره ورځ ده، 8مه ورځ ده. په دې لاریون کې د کوم ځوانان چې مخکې ما ویلې چې راټول شوي دي او په وړیا توګه صرف له وطن سره د مینې لپاره دا لاریون په لاره اچولی ده، دوی ته ځینې شته چې تشویقوي، ځینې دي چې کنځلې ورته کوي او دوی توهینېږي د ځینو خلکو لخوا نه، داسې فکر کوي چې والله دا کوم خاص نفر ته کار کوي یا ولسمشر ته کار کوي یا کوم د چا لخوا پیسې اخلي یا د کوم ځای د کوم ځانګړې شبکې لخوا نه تمویلېږي.
خو داسې نه ده. دا صرف مخکې مو ویلي په وړیا توګه د ځوانان صرف هغه رښتینې مینه چې وطن سره هغه مینه څرګنده کړي، نو له دې نظام نه د ملاتړ لپاره د لاریون په لاره اچولی ده. د تاسو پیغام هغو کسانو ته یو غوښتنه به له هغو کسانو نه چې د مدني حرکتونو یا د مدني ټولنو په نوم راجګ شوي دي او ټوله ورځ په بنسټونه یې جوړ کړي دي، ادارې یې جوړې کړي دي او په دې فنډونه اخلي، پیسې اخلي له نړیوالې ټولنې نه په خپله په دننه په افغانستان کې. پیغام مو هغو ته څه ده چې هغوی راجګ شوي دي او ټوله ورځ نارې وایي چې موږ د وطن لپاره کار کوو، موږ مدني ټولنې یو، مدني حرکتونه کوو. د دې په ځای چې هغسې حرکتونه وکړي، څه فکر کوئ چې که راسې داسې یو دا بیخي یو نوی ابتکار ده، داسې یو کار وکړي، څه فکر کوئ چې له هغې نه به دا کار نه وي؟ دا به یې کار ګورئ خورجانې، یو دا چې که موږ په خپل ژوند کې انتقاد ته تسلیم شو او نیوکې ته تسلیم شو، نو دا بیا مبارزه نه شوه، دا ناکامۍ لوري ته موږ ځو. او خدای دې وکړي چې زموږ وروڼه او خویندې چې تاسو سره په دغه مبارزه کې شریکان دي او هر څوک چې هدف ولري، هدف ته رسېدو لپاره به ناخوالې مګالي او د هغې امتیاز به مخلي. نو خیرښېګڼې به پکې بدون شک چې د دې لاریون هغه څوک چې د وطن سره مینه لري، د نظام سره مینه لري، هغوی به د دې حمایت کوي. هغه څوک چې شخصي مشکلات لري، ستونزې لري او نه غواړي چې نظام مو پیاوړی شي، هغوی به یو برخه د کاري. بل شاید منتقدین موجود دي چې هغه واقعا د نظام د ناخوالو او د نظام د بدبختۍ نه چې موږ تاسو پوره نه یو، حتما نیمګړتیاوې لرو، مشکلات لرو. د دې مشکلاتو نه به موږ نه خفه یو، یا به ازورده شوي، یا به هغوی کورنۍ، د هغوی بچي، مور و پلار، اولادونه، هغه ژوند به یې د لاسه ورکړي. د هغوی انتقاد هم یا د ټولنې د بعضو وګړو په ژوند کې به متاسفانه داسې تغییر راغلی چې هغه به نه شریعت موږ ته جواز راکړي، نه به قانون موږ ته جواز راکړي، خو د حالاتو په بدبختیو کې به راښکل شوي او د نظام د ادرس نه یا د نظام د همکارانو د ادرس نه به ژوبل شوي او یا به وژل شوي. د هغوی خواخوږي د منتقدین چې موږ باید ټول ته په یوه سترګه ونه ګورو. موږ د اصلاح لپاره او خور په تاسو انتقاد کوي، په موږ او د هغوی لاسنیوی وشي او هغوی ته قناعت ورکړل شي. که د هغوی نظر معقولي او دلایل مستندي کولی شي چې په اداره کې، په کار کې، په نظام کې په بدلون راتلی شي، نو باید هغوی ته غوږ ونیول شي. که نه هغوی سره په ډایلوګ او په مباحثه باندې خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړو تر څو هغوی قانع کړو. هغه خلک دي چې هغوی عرض کوم هغوی نه غواړي چې نظام پیاوړی شي، تل یې په انرشۍ او خودسرۍ کې خپل ژوند لیدلی ده، هغوی د بدبختۍ لوري ته خلک تشویقوي. نو هغوی خو هر څومره چې او د هغوی طرفداران چې هر څومره نصیحتونه ورته وکړي او هر څومره قوانین او چوکاټ ورته برابر کړي، هغوی خپل مسیر ته دوام ورکړي. نو دغه مبارزې دي چې موږ به خلک راویښوو، زموږ ځوانان وروستنی نسل به راویښوو او په هغې به انشاءالله زموږ او ستاسو هغه خویندې وروڼه چې وروسته د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو یا د جامع د وګړو په صفت باندې مبارزه کوي، هغوی به دوام ورکوي. آخري پیام چې تاسو په سوال کې مدني ټولنو ته مې همدا ده چې موږ ټولو ته احترام لرو، ټول د قدر وړ خلک دي، خپل چوکاټ کې به هر څوک خپل معیار به ځان ته ټاکلی، په هماغې به جواز اخیستی، مبارزه به کوي. خو که د نظام د بهبود او د نظام د تقویې لپاره د مصرف قواو په حمایت کې د خپل نظام سره یو ځای ودرېږي، د قانون په حاکمیت کې د عدالت په تامین کې ودرېږي، نو زه وایم چې دا به یو بهتره لاري، دا به یو ښه غږ هم به حکومتي چارواکي تشویق شي په دې نوم چې زموږ تر شا څوک دي، هم به وویرېږي چې داسې څوک شته چې موږ باندې انتقاد او اعتراض هم کولی شي چې بیا مو هم دنیا ته او هم ملت ته رسوا کولی شي. بلکل. مسلم صاحب څه فکر کوئ افغانستان سره له دې چې د 40 کاله یوه ډېره غټه غمیزه تېره کړې ده او ټول تباه شو او وطن هم په سرو لمبو کې وسوځېده، څه فکر کوئ که خدای مکړه یو ځلې بیا دا نظام له کومې ستونزې سره مخامخ سي او ړنګ سي او له منځه لاړ سي، افغانستان به بیا د تباهۍ خواته لاړ سي، بیا به له کومو ستونزو سره مخامخ سي تاسو په نظر باندې؟ زه خو په دې سوال باندې چې ډېر ما دپاره بوږنوونکی ده، دغه نه لرم، جواب نه لرم. الله دې هغه حالت نه راولي او انشاءالله
چاته ورنه چې هغه حالت مخکې ته راشي. دا به ووایو چې څنګه کولی شو چې خپل نظام وساتو. د نظام د اشخاصو نه چې نن څوک د نظام په راس کې ده، نظام د ملت ده او هر څوک چې د ملت خوښ یې هغه به د نظام په راس کې راولي. نو موږ باید د بدلون لپاره قانوني لارې، هغه څه چې اساسي قانون د افغانستان نافذه قوانینو موږ ته په لارښوونه کړې، په هغې باندې خپلو کړنو ته دوام ورکړو. خو هېڅکله موږ بد نظر به نه لرو او نه د الله تعالی هغسې حالت راولي. بد موږ خپلو خلکو ته دا وایو چې راځئ هغه ترخې شیبې او ترخه حالت موږ یو ژوند ولیدل، تقریبا ژوند ده یا پوره ژوند ده، نو موږ ولیدل او نور د دغه حالت نه باید ستړي شوي یو. څنګه کولی شو چې د خپل دغه نیم کاره نظام چې د بعضو په ذهن ښه، د بعضو په ذهن نیمګړی او د بعضو په ذهن بد ده، د دې نه حمایت وکړو تر څو هغه نیمګړتیا یې پوره شي او بدو ته ښه معرفي کړو. بالکل، ډېره زیاته مننه مسلم یار صاحب. درنو لیدونکو، د ویار افغان پاڼې درنو لیدونکو او کتونکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، یو شمېر په وطن مینو ځوانانو پرته له کوم امتیازه، پرته له دې چې له کوم چا له خوا نه حمایت سي، په وړیا توګه له خپل وطن سره د ډېرې بې ساري مینې له امله د دې لپاره چې له اوسني نظام نه ملاتړ وکړي، په آنلاین توګه یو لاریون شروع کړی ده چې د دې لاریون نن وروستۍ ورځ ده. او په دې وروستۍ ورځ کې موږ ځکه ځان سره د مشرانو جرګې مشر ښاغلی فضل هادي مسلم یار لرو او مسلم یار صاحب یو په وطن مین، لکه د همدې ځوانانو په څېر یو په وطن مین سړی ده چې د همدې لپاره موږ راوغوښته چې دی هم له خپل وطن سره د ډېرې مینې له امله، یعنې غواړي چې هغه کومه مینه چې وطن سره لري په هر طریقه یې له خپل وطن سره د مینې له امله هېڅ مرسته نه درېږي. نو مسلم یار صاحب، که د تاسو اجازه یې، دلته زموږ ځینې کتونکي دي چې په فیسبوک کې د اوس مسجونه کوي، زه به د دوی دا مسجونه وګورم، که کومه پوښتنه چې شی لري دا به راواخلم، که نه یې نو بیا به موږ خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. زه په خدمت کې. مسلم یار صاحب، دو اکثرو خو تاسو نه مننه کړې ده او وایي چې مسلم یار صاحب نه ډېره مننه او ټولو ویلي دي چې مسلم یار صاحب د موږ ویاړ ده او ډېرې هیله غواړي چې خبرې وکړي. وایي چې موږ غواړو چې خبرې وکړو لکه تاسو نه یا کومه پوښتنه، خو له بده مرغه چې دا خو دلته نه شو کولی چې موږ دوی راواخلو، نو صرف د دوی هغه پوښتنې به راواخلم او تاسو سره به یې شریکې کړم، البته که کومه پوښتنه ولري. زموږ سلامونه مو ورته وکړئ او زه هم ترې مننه کوم. ما نه ولې مننه کوي؟ د دوی دغه مبارزه بالکل او دا د ستایلو وړ ده. واقعا داسې ځوانانو باندې باید هم کورنۍ، ولس، قوم او خپل ملت ټول وویاړي چې پردیسۍ کې شپې سبا کوي، هلته یو لحظه یو ساعت وزګار پاتې کېدل هم ستونزې راولاړوي، خو دوی بیا هم وطن ته او ټولنې لپاره خپل خدمت ترسره کوي. دا موږ درکوو، درکړې مو دا خدای دې وساتي. خپل وطن سره وطن ته خدمت وکړي، خپل وطن سره خپله مینه ښکاره کړي. دا یوازې دا نه ده چې په وطن کې د ناستې او خپل وطن ته دی، بله که د دنیا په هر سر کې ته کولی شي چې خپل وطن سره هغه کومه مینه چې لرې په یو طریقه نه یو طریقه له خپل کار ورته وکړي، خدمت ورته وکړي. همدا چې دلته ځینې پوښتنې موږ دوستانو رالیږلي دي، وایي چې د اوسني نظام په وړاندې ستونزې جوړوي او نیوکې ورباندې کوي. تاسو فکر کوئ یا مسلم یار صاحب چې په رښتیا هم دوی د دې نظام اصلاح غواړي او که د خپلو ګټو خوندیتوب غواړي، یعنې خپلې ګټې پکې غواړي چې خوندي؟ ګورئ، ما په خپلو عمومي مجالسو کې هم دا خبرې کړي، اوس یې تاسو ته نه کوم. دغه کټګوري خلک دوه ډلې دي. یو دا دي چې واقعا بعضې خلکو د زړونو مالک خو اول الله ده، موږ نه پوهېږو چې د خلکو په زړونو کې د دې ټولنې او ولس دپاره او قوم دپاره د دې خاورې دپاره څه دي، په دې باندې زه نشم ویلی. خو ظاهرا عمل ته سړی ګوري، انما العمل بالنیت ده. موږ د بعضې اعمال داسې پرتله کوو چې واقعا بعضې خلک دردمن خلک دي، ولسونه او د قومونو د خپلو خاورې سره مینه لري او هغوی حکومت ته مشروع او قانوني سپارښتنې وړاندې کوي. حکومت نه که ګیلمن دوی باید غوږ ورته ونیسي، د حکومت مشران، او د دوی ستونزې حل کړي او د دوی مشروع نظریات ځان سره واخلي او په هغې عمل وکړي، تر څو د دوی دپاره هم اسانتیا پیدا شي.
بعضې خلک هغه دي چې د امتیاز لپاره او د چوکۍ غوښتلو لپاره اطلاقونه جوړي، نیوکې کوي، ګواښونه کوي، اعتراضونه کوي، مظاهرې کوي، د مدني حرکتونو غلطه او سوء استفاده کوي. دا بیا خودغرضه خلک دي او په دوی باندې زموږ انتقاد زموږ په مجلس کې په واضح شکل مونږ کوو او تاسو ته وایو چې د دوی د اعمال د غندلو دي، یوازې د غندلو نه دي، چې دوی په وړاندې مبارزه د ټول ملت لپاره فرض عین ده. باید په وړاندې ودرېږو تر څو حکومت ته مشکلات پیدا نه کړي. او حکومت به نیمګړتیاوې لري، زما باندې خوښ، شاید د ډېر دوستانو باندې خوښ، خو دا په دې معنا نه ده چې د چا خوښې یو اشخاص، بعضې اشخاص هغه د حکومت په راس کې راغلي نو دا د هغوی حکومت شو، د چا نه دي خوښ نو دا د هغوی نه شو. نه، موږ باید د حکومت اعمالو ته، د هغوی کردار ته او د افغانستان ثبات ته او د افغانستان یو واحد افغانستان پاتې کېدلو ته سوچ وکړو او د وحدت په تامینولو سره په دې خاوره کې موږ د خپل خاورې عزت وساتو او په سیمه کې څه چې په نړیواله سطحه سیال وګرځو. نو دا به د دې ولس بچي او دا ټولنه کوي او ستاسو غوندې ځوانان او متحرک خلک به کوي. نو انشاءالله زموږ پیام به دی ټولنې ته چې دا کټګوري خلک چې وروسته مې تشریح کړه، د دوی په وړاندې به درېږو، مبارزه به کوو تر څو مزاحمتونه ونه کړي او دوی د قانون منګولو ته وسپارو. بالکل، یعنی د دې لپاره چې ستونزې خو حتماً په هیڅ ټولنه کې، هیڅ هیواد کې داسې د دنیا په مخ به داسې هیواد نه وي چې په هغه کې په نظام کې یا په حکومتونو کې ستونزې نه وي. خو د دې لپاره چې ستونزې په ښه توګه سره حل سي، ښه خبره ده چې ټول یو بل سره لاس ورکړي، ځوانان، د مشران او ټول سره یو ځای سي د ستونزې د حل لپاره کار وکړي. مسلمیر صاحب، پوهېږم چې تاسو هم ستړي یاستئ، ټوله ورځ هم په مصروفه تېره کړې ده، بوخت یاستئ. نو فقط غواړم په آخر کې یو ځل بیا د تاسو پیغام دغو ځوانانو ته یا دغو خلکو ته چې دغه لاریون په لار اچولی ده، مخکې مې ویل چې پرته له کوم امتیازه یې دغه لاریون په لار اچولی ده، صرف هغه وطن سره د رښتینې مینې لپاره یې دا کار کړی ده. غواړم په لنډه توګه ستاسو پیغام په آخر کې واورم. تشکر خورجان، تا نه ستاسو د ټولو دوستانو نه بیا مننه کوم. زما پیغام تاسو دپاره، ستاسو د ګروپ دپاره دا ده چې تاسو ډېر یو ښه کار کوئ. ستاسو ته د بدله الله تعالی درکړي د خاورې د عزت په خاطر، او الله تعالی اجر ورکوونکی ده، ځکه زموږ او ستاسو ټولنه ولس مرستې ته او لاسنیوي ته اړتیا لري. تاسو ډېر یو بهترین کار په دوام ورکوئ او ورکوئ تر څو ټولنه مو ښه لوري ته لاړ شي. او واقعا تاسو نن ماته دا ویاړ راکړه چې ستاسو ګروپ کې ستاسو د ورونو خویندو سره مخاطب شم او ستاسو دنیا خلکو سره، د افغانستان خلکو سره، چیرته چې افغانان دي هغوی سره خپل غږ شریکم او نظریات شریکم. نو ستاسو مبارزه د ستایلو ده. ما سره هغه قدرداني الفاظ نشته چې تاسو ته ووایم، خو صرف همدونه وایم چې الله تعالی مو په عمر کې برکت واچوه، دغې مبارزې ته دوام ورکړي، نور دوستان او ځوانان تشویق کړي تر څو دغسې لاریونونه وکړو او دنیا ته ثابت کړو چې موږ فکري ځوانان، باسواده ځوانان، علمي کدرونه د خپل نظام په حمایت کې د توسعو ترڅنګ، د مشورو ترڅنګ په حمایت کې یو او د نظام پیاوړي کولو کې او د نظام په مضبوطولو کې مهم رول لرو. بالکل، ډېره زیاته مننه مستمر صاحب. دغه ځوانان هم نه نور کوم مالي امتیاز غواړي، هېڅ شی نه غواړي، فقط دوی د تاسو په څېر مشرانو ملاتړ او ترڅنګ درېدل غواړي. که چېرې موږ مخکې کېږو نو شاته هم چې یو څوک خپل ځان ډاډه احساسوو چې که موږ وطن لپاره پرته له کوم امتیازه کار کوو نو یو څوک شته چې شاته د موږ حمایت وکړي. مالي ملاتړ هېڅوک هم نه غواړو، نه مالي ملاتړ، نه د کوم چي شي غوښتنه لري، نه د کومې چوکۍ غوښتنه لري، فقط د هغه وطن سره د رښتینې مینې له امله یې دا کار شروع کړی ده. نو تاسو نه ډېره زیاته مننه د وي آر افغان پاڼې درنو لیدونکو. تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو موږ سره ملتیا وکړله او د موږ د نننۍ خپرونه مو وکتله. تاسو ته ډېر د لاریون نن، البته دا باید ووایم چې نن د لاریون اخره ورځ ده او دا لړۍ به دوام ولري او انشاءالله په راتلونکي کې به په نورو برخو کې دا لاریون دوام ولري. خو د نظام نه د ملاتړ لپاره چې کوم لاریون پیل شوی و په اول د جنوري باندې شروع شوی و چې نن 9 د جنوري د اخره ورځ وه. نو مسلمیر صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه او تاسو ته ښه وخت غواړم. موفق اوسئ. وعلیکم السلام. مخه ښه شه. خدای په امان.